بسم الله الرحمن الرحیم. اوس په اډوب ایډیشن کې یوه طریقه درته ښیم چې هغه د ټیموارک د استعمالولو طریقه او د ټیموارک د سیټینګ برابرولو طریقه. اول ورځم اډوب ایډیشن خلاصوم. اوس اډوب ایډیشن خلاصو. اوس دلته لږ ریکارډ کوم. بس ورځم افیکټیز ته. افیکټیز کې رالم دې ځای ته. ګوره دلته دا ټیموارک ریور دی او دا ټیموارک ډیلای ده. دا دوه اوس موږ دلته استعمالوو. اول ټیموارک ریور راخم. ټیموارک ریور دا رقم جوړ دی. په دې کې یوه دا بټن ده، یوه دا بټن ده. دا بټن چې دا زنګه زیاتوي، که دې خواته څونه بیایې داسې څونه بیایې زنګه هغونه زیاتوي چې په خپله استعمال کې بیا تاسو ته اندازه درکوي چې دا دوری زنګه زیاتوي او دوری کموي. او دلته زه اوس پر 0 دروم. صحیح شو. او دا چې دا بیا اواز لوړوي، دې خواته راسې اواز لوړېږي او دوری ځای بیرته هغه اواز کموي. او دا بټن لږ ور پورته کوم، پر 50 یې دروم. صحیح شو. اوس راځم دلته په دې ځای کې دلته یې ورته لیکم. اوکې. اوس دا یو سیټینګ کې برابر شو. اوس چې دا بټنان رقم سره چپه کې، دا بیرته چې دا یو ووایه دا بټنان بیرته پر هغه سیټینګ باندې برابر راځي، کم سیټینګ چې ما برابر. دا د ټیموارک ریور یو طریقه مې درته وښول. بل سیټینګ هم دغه رقم برابر وایسي، پر خپل طبیعت یې برابر کړه. یو بلا بل درته برابر کړم. دلته راځه، دا 11 بیا دلته 2 ورکه دیواري. اوکې. دا بیا بل سیټینګ شو. دا رقم تا رقم سیټینګان جوړوای سي، د تقریر دپاره، د نعت دپاره، د تلاوت دپاره، د هر شي دپاره جلا جلا سیټینګ برابروای سي. د ریور سیټینګ دا دی برابر شو. اوس یو د ډیلای سیټینګ پاته دی، یعنی د هیکو. افیکټیز ته ورځم. دلته رالم ډیلای ته. دا مې ووایي. ډیلای د کمپنۍ صفر دا ترتیب ده. په دې کې یو سیټینګ هم درته برابروم. په ریور کې مې 2 سیټینګ درته برابر کړي او په دې کې به هم 2 درته برابر کړم. په نعت، تقریر یا تلاوت باندې هیکو پسې وي، وروسته یا چابکه وي یا سوکه وي، هغه په دې بټن باندې سوکه کېږي او چابکه کېږي. په دې 2 بټنو، یوه دا یوه دا. دا چې دی دا د 2 بټنې سره تړي. ګوره دا بټنې دواړې سره وتړل شوې. دا چې دی دا به یوه دا بټن سره تړي، سره وتړل شوې. دا چې بیا دی دا 2 بټنې سره تړي. صحیح شو. ګوره چې دا بیرته خلاص کې بیا سره خلاص شوي، نه دي تړلي. دا هم اوس دا 2 سره تړل دي، دا خلاص که بیرته دا هم نه دي سره تړلي. صحیح شو. دا اواز پورته کوي دې خواته، دې خواته یې کموي. اوس به یو سیټینګ درته برابر کم. هغه دا پر 2 ودرېده. هلته خپل ریکارډ ته ګوره، که ډېر کښته و په دې لږ راپورته کوه، که ډېر لوړ و بس بیا په کښته کوه. دا 13
او دا سره وتړه. پوره 40. درې سوه اتیا اشاریه څلور. دا پر دا اندازه مې ودراوی او یو دا بس دا اوس پر دا اندازه ودرېده. دا یو سیټینګ برابر شو. راځم دلته به یو ورکم. اوکې بل سیټینګ بیا کې جوړ کړه. دا لږ راکم کړه. دا لږ ورپورته کړه. دا هم داسې کړه. دې ته به 2 ولیکم. دا 2 سیټینګه ما درته جوړ کړه. اوس دا رقم سره چپه سي. دا و هغه رقم. دا و دا بیا بل سیټینګ دی. دا د ټیموارک هیکو او د ټیموارک اوریور طریقه وه چې درته ومې ښووم. سیټینګان مې دا دې کې جوړ کړه. وروسته بیا استعمالوو په بل سبقه کې. بیا به پر نعت باندې یا تلاوت باندې روشي به استعمال. بس دا سبق هم پر دغه ځای باندې